یو بله مشهوره ټیک ټاکره چې نوم یې زویا هاشمي دی او د غلط کار ویډیو راغلی ده او په دغه کیس کې زویا هاشمي اف ای آر هم درج کړی دی. نو ټول معلومات د دغه ویډیو باره کې در کوم او ویډیو سره هم شریکوم، تر اخره سره پاتې شئ. کتونکو زویا هاشمي چې یو ټیک ټاکره ده په سوشل میډیا باندې ډیر فالوورز لري او ډیر مینوال لري. په دغه دوران کې یو ویډیو په سوشل میډیا باندې خپاره شوله چې په دغه کې ښکاریږي چې دغه ګنده کارونه پکې کړي دي او دغه ویډیو ډیر تیزی سره خپاره شو په سوشل میډیا باندې. په دغه کیس کې زویا هاشمي اف ای آر هم کړی دی او ویلي دي چې دغه ویډیو زما ډیپ پیس شوې ده او چا جوړه کړې ده او سیراله په سوشل میډیا باندې خپاره کړې ده چې زما بدنامي کوي. نو که دغه ویډیو تاسو تر اوسه نه وي کتلي نو زمونږ سره یې کتل غواړئ، زمونږ پیج کې پراته ده دغه ویډیو تاسو کتلی شئ. بیا ووایئ چې دغه رښتینې زویا هاشمي ده یا چا ډیپ پیس کړی دی او دغه ویډیو والله جوړه کړې ده. خو کتونکو که موږ وګورو نو نن سبا چې څومره جنکۍ هم دي د ځان نه داسې رنګ ویډیوګانې جوړوي او خپلو یارانو لیلیږي چې د یارانو نه دغه ویډیوګانې شیر شي او وایرل کړي. نو بیا دغه جنکۍ راپاسي او دغه الزامونه لګوي چې دغه ډیپ پیس دی او ای آی جنریټ ده او داسې نورې خبرې کوي چې دغه کارونه موږ نه دي کړي. خو په سوشل میډیا باندې چې څومره جنکۍ هم راځي هغې کې ډېرې داسې دي چې د ځان نه داسې ګنده ویډیوګانې جوړوي او بیا یې خپله په سوشل میډیا باندې خپروي.